سلام، سهار مو په خیر. اوس هم څو لنډ خبرونه. د امریکا ولسمشر ویلي چې د واشنګټن له مرستو سره افغانستان لا هم ناامنه دی او خلک یې په بد وضعیت کې ژوند کوي. ډونالډ ټرمپ په واشنګټن کې د کورنیو په شورا کې ویلي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه به دوام وکړي، خو امریکایي ځواکونه باید بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د ملي پوځ د لوی درسیز مرستیال وایي طالبان په وروستیو ورځو کې له بل هر وخته د افغان ځواکونو تر بریدونو لاندې راغلي او یا د ډله له ماتې سره مخ شوې ده. نوموړي چې د ملي پوځ د 1200 سرتیرو د فراغت په مراسمو کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې طالبان د جګړې په ډګر کې ځپل شوي او که د سولې له بهیر سره یو ځای نشي نو له منځه به یوړل شي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي په روان کال کې د هیواد په 22 ولایتونو کې د طبیعي پیښو له امله هیوادوالو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. نوموړی ټینګار کوي چې را روان ژمي کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې جامع پروګرام تر لاس لاندې لري چې په پلي کېدو سره یې هڅې کوي د طبیعي پیښو له امله د زیانونو کچه راکمه کړي. حکومت باید افغانستان ته د پاکستان د صادراتي توکو پر وړاندې بالمثل عمل ترسره کړي. د انار د صادروونکي ټولنې مسؤلین وایي دې ته په پام سره چې په هیواد کې د انارو د راټولولو وخت پیل شوی، خو پاکستان ګمرکي تعرفې له 80,000 کلدارو 300,000 پاکستانیو کلدارو ته پورته کړی او حکومت هم په دې برخه کې تر اوسه هیڅ کوم کار نه دی کړی. او د بادغیس هرات د لارې په اوږدو کې د افغان ځواکونو له لوري له موټرو ناقانونه پیسې اخیستنې او یا هم اخاذۍ زیاتې شوي دي. یو شمېر موټر چلوونکي وایي په اوس وخت کې افغان ځواکونو د لامال په بازار سیمه کې څو امنیتي پوستې جوړې کړي او له هغو موټر چلوونکو چې په دې لاره تګ راتګ کوي په زوره پیسې اخلي. خو د بادغیس ولایتي شورا مسؤلین په یاده لاره کې د اخاذیو د اخیستو لامل په خپل وخت د افغان ځواکونو د معاشونو نه رسېدل په ګوته کوي. هغه موټر چلوونکي چې د بادغیس هرات په لویه لاره تګ راتګ کوي وایي کوم امنیتي ځواکونه چې د دې لویې لارې او نورو لارو د امنیت خوندیتوب په موخه د قلعه نو ښار ته په غځېدلو لارو ګمارل شوي دي چې د خلکو د امنیت خوندیتوب پر ځای له موټر چلوونکو په زوره پیسې اخلي. د دې موټر چلوونکو په وینا د بادغیس هرات د لویې لارې په اوږدو کې د لامان سیمې څخه د تېرېدو لپاره چې امنیتي ځواکونو هلته پوسته جوړه کړې ده له هر موټر څخه 50 افغانۍ اخلي. همیشه وقت از مازی برای مریم 30 روپیه پول میگیره، از برای مریم 50 روپیه 30 روپیه پول میگیره. نه دیدم میگه حالا استاش نگشن از این پاچی میگه بدی 100 روپیه خلاص. اون مسیر روی لامان ایراد به یک دو جز نو پول میگیرن. چند پیر دریوران با ما چی بگفتن ما با ترانسپورت جریان بگذاشتیم که نمیفهمیم که ترانسپورت طالب خود نیروی امنیتی به حساب قوماندانینا گپ زدن یا نه. د بادغیس د ولایتي شورا غړي وایي اوس مهال افغان امنیتي ځواکونو په ټاکلي وخت له خپلې عیاشۍ برخمن نه دي او د خپلو لګښتونو پوره کولو لپاره مجبور دي په فساد لاس پورې کړي. قوماندانی امنیه هم به راس خود در قسمت یاشا و ایواتی سرباز در صلاحیت نداره که قراردادازی از مرکز میشه. این باید وزارت داخله متوجه از این باشه که باید در قسمت یاشا و ایواتی سربازها توجه بیشتر بکنه. از راننده ها این کار خیلی بد، کار زشتی است و این بیشتر نگرانی ای را به بار میاره که مردم از حکومت فاصله بگیرن و ناامیدتر از گذشته بشن. خو د بادغیس امنیه قوماندان وایي اوس مهال د هغو کسانو د پیژندلو لپاره چې د بادغیس هرات په لویه لار د پولیسو له یونیفورم څخه په ګټه اخیستنې سره له خلکو پیسې اخلي هڅې پیل کړي دي او ډیر ژر به له هغوی سره قانوني چلند وشي. خو په دې باندې موږ ته په تلاش کوو چې دغه کسان باید بالفعل ونیسو او کار انشاءالله جریان لري. هغه به هم تاسې مطبوعات په حضور کې ته موږ په پرېږدو دا کسان غیر مسؤل وسلوال دي، غواړي چې صرف د بدنامۍ په خاطر باندې دا کار کوي. د لامان سړک د هیواد د حلقوي لارې یوه برخه ده چې هره ورځ شاوخوا 200 بار وړونکي او مسافر وړونکي موټر په دې لاره تګ راتګ کوي. دا تر دې مهاله څو وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.